د امریکا په هوایي برید کې د قاسم سلیماني د وژل کېدو په اړه شدید نړیوال غبرګونونه د برید چې د جمهور رئیس ټرمپ امر شوی په انتخاباتي مبارزاتو او کانګرس کې شدید سیاسي بحثونه رامنځته کړي دي. جمهوریت غوښتونکو دا اقدام ستایلی دی. د شریر انسان لډیر وخت راهیسې له محدودیت پرته فعالیت کوه او به حسابه بېګناه انسانان ورڅخه متضرر شول. اوس د هغه تروریستي رهبري پای ته ورسېده. یو شمیر وتلو جمهوریت غوښتونکو د پینټاګان له هغې پریکړې ملاتړ کړی چې ویلي وو د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځیانو په وړاندې د قریب الوقوع پلان شویو بریدونو د مخنیوي ضرورت وو. ټرمپ وروسته له هغه دا اقدام وکړ چې ایراني پلو مظاهره کوونکو په بغداد کې د امریکا سفارت محاصره کړ. خو د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسی وایي چې جمهور رئیس د کانګرس له موافقې پرته د برید امر کړی او هغه اندېښنه چې د سنا د دیموکراتانو لخوا هم څرګنده شوه. په اساسي قانون کې د یو ایالت لپاره کانګرس سره د ډیرو سلا مشورو او روڼتیا د ضرورت ذکر شوی دی، ځکه له کانګرس سره په لوړه سطح د سلا مشورو نه کېدل او د شفافیت نشتون د ناسمو او په بیړه د پریکړو لامل کیږي. د برید پراخو تاثیراتو یو شمیر دیموکرات کاندیدان چې په راتلونکو ټاکنو کې د ټرمپ د ماتولو لپاره ولاړ دي اندېښمن کړي دي. لبد مرغه موږ په تیرو 3 کلونو کې له دغه حکومت څخه چې ویل یې له واقعي خطراتو سره چې مخ دي مبارزې ته چمتو دي څه ونه لیدل. د جمهوریت ریاست بل دیموکرات کاندید سناتور برني ساندرز وایي چې د برید خپل د ټرمپ د کمپاین ژمنې تر پښو لاندې کړې. ټرمپ د ټولو نه ختمېدونکو جګړو د ختمېدو ژمنه وکړه. لبد مرغه د هغه کړنو موږ د بلې جګړې په لاره کې واقع کړو. د استخباراتو پخوانی افسر او د اندیانا د جنوبي برخې پخوانی ښاروال پیټ بودیجج وایي چې د ایران لخوا د تهدیداتو زیاتېدل واقعي وو. دا یو له هغو ډیرو تحریکونکو شیانو څخه دی چې امریکا یې کولی شي پر ایران د مستقیم برید پر ځای وکړي. ټاکل شوی د روانه اونۍ امریکایي سناتورانو ته په محرم شکل د برید معلومات ورکړل شي، خو سناتور ټیم کین ویلي دي چې دی به داسې لایحه وړاندې کړي چې په ایران کې نور نظامي اقدامات ویتو کړي، هغه څه چې قانون جوړونکي به یې په اړه په راتلونکو اونیو کې بحثونه وکړي. بلخوا یو شمیر ایرانی امریکایانو په بغداد کې د ایران د جګپوړي نظامي جنرال د وژل کېدو په اړه بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د دې خبر په اوریدو ډیره خوشاله یم. د کس ډیری وینې توی کړي دي. دا ډیر په زړه پورې خبر دی. هغه د انقلاب پخوانی غړی وو او ډیر کردان په ایران کې وژلي دي. هغه ډیر ایرانیان هم وژلي دي. هغه په عراق کې هم د ډیرو مخالفانو د وژلو مسؤل وو. خای هلته د غچ اخیستلو یو ډول اقدام وشي او یا هم تاوتریخوالی زیات شي. دا په روښانه راتلونکي ګام دی. خدا چې څه وخت کیږي زه احتمالاً ویلی شم چې دا به ممکن له 3 ورځو ماتم وروسته وي، ځکه آیت الله خامنه‌ای وویل. یو شمیر ایرانی الاصل امریکایان د امریکا له نظامي اقدام سره مخالف دي او وایي دا ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات او د جګړې نقطې ته ورسوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.